زما ګرانو افغان دوستانو السلام علیکم. په دې وروستیو ورځو کې مې ستاسو ډېر کامنټونه ترلاسه کړي دي. تاسو په کامنټونو کې د وایروس د خپرېدو له امله خپله اندېښنه او ډار ښودلی او په دې لیدو سره زه ډېره خفه شوم. څو ورځې وړاندې موږ څو همکارانو ستاسو سره د طبي مرستو په مخه پیسې جمع کړئ او په ګډه مو ستاسو لپاره د تنفس یو ماشین او 3,400 ماسکونه واخیستل او دغه مواد به ډېر ژر په کابل کې د چین سفارت لخوا بېلابېلو روغتونونو ته ورکړل شي. هیله ده چې هغه به ستاسو سره د وایروس پر وړاندې مبارزه کې مرسته کولی شي. ګرانو دوستانو، هغه ستونزې چې تاسو اوس ورسره مخ یې زه یې ښه درک کولی شم، ځکه دا ستونزې پر موږ تېرې شوي او هغه وخت چې د لومړي ځل لپاره موږ له دې وایروس سره مخ وو، ستاسو ډېر د خوښوغۍ او ډاډګیرنې ویډیویي او لیکلي پیغامونه مو ترلاسه کول او موږ ستاسو له پیغامونو څخه اغېزمنېدو او موږ ته یې ډاډ راکاوه. دوستانو، زه له تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم. اوس زموږ وار را رسېدلی دی. په اوس حساس وخت کې به موږ له تاسو سره ټینګ ولاړ یو. موږ به په ټول توان د کرونا وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او معلومات له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تاسو د خپل ځان روغتیا ته ډېره پاملرنه وکړئ. باور لرم چې ناورین به ختماً تېر شي او هغه ورځ به خامخ راځي چې موږ په ګډه د ناورین ختمېدل ولمانځو. په درنښت، ستاسې دوسته غوټۍ.